تاسو ته معلومه ده چې د ریحان زیب قاتلانو ته سزا ورکولو دپاره د باجوړ عوامو مبارک زیب را مخې ته کړی دی چې هغه د ریحان زیب ورور دی او مبارک زیب ته هم اوس داسې پلانونه جوړیږي چې د هغه مخه هم نیول کیږي. هغه په خپلو خبرو کې څه ویلي دي چې په هغه باندې څوک حمله کول غواړي یا هغه د مخې نه څوک خو کول غواړي، نو تاسو به د ویډیو کې مکمل تفصیل وګورئ. قدرمنو، د ریحان زیب کم مخالفین چې هغه خو تاسو ته معلومه ده چې هغه په خپلو ویډیوګانو کې بار بار د هغه خبرو ذکر کړی چې کوم کسان یاد کړي، یعنی ګلظفر یاد کړی او انور زیب او ګلداد خان، دغه کسان یاد کړي چې دا کسان چې دوی په کرپشن کې ملوث دي، د تیرو څو کلونو نه دوی کرپشن کوي. هغه دا هم ویلي چې ګلظفر زما ښه دوست خو چې کله نه ما په کرپشن خبره شروع کړه نو دوی دا خبره بار بار کوله چې ته موږ پسې خبرې کوي. هغه وایي چې ما دوی پسې خبرې نه، زه په کرپشن باندې خبره کوم، چا چې کرپشن کړی نو کیدای شي ګلظفر هم کرپشن کړی وي. اوس خبره د مبارک زیب ده. مبارک زیب سره د باجوړ عوام، د باجوړ ولس ولاړ دی او هغوی غواړي چې مبارک زیب کامیاب کړي او ګلظفر ته سخت شکست ورکړي، ځکه چې داسې ویل کېږي د ګلظفر او د هغه د ټیم د لاسه، یعنی د هغه ټیم کې چې کوم ګلداد خان دی، انور زیب دی، دغه کسان دي، د دوی د وجې نه د مبارک زیب د ورور د ریحان زیب قتل شوی دی، ځکه چې دغه ټیکټ چې و دغه عمران خان مبارک زیب ورور ریحان زیب ته ورکول غوښتل. ریحان زیب هغه دپاره یو موضوع سړی و، خو چې هغه کله عمران خان جیل ته لاړو نو بیا دا ټیکټونه غلط سړي تقسیم کړل او کله چې دا ټیکټونه په شخصي طور تقسیم کړل شو نو کیدای شي چې خرڅ شوي پکې هم وي. بیا د هغې نه پس دغه روله شروع شوله چې کله ریحان زیب اوټونو ته ودرېدو، آزاد امیدوار ودرېدو، نو د هغې نه پس دی هغه د مخې نه خوا کو. زیات ګمان په دغه خلکو باندې کېږي چې دوی ورسره دغه کار کړی دی، د مخې نه یې خوا کړی دی. اوس به ګورو چې دا اوټونه به څوک ګټي، مبارک زیب به وګټي که د عوامي نیشنل پارټۍ کوم ګوند نه چې کوم کس ولاړ دی مولانا خان زیب هغه به وګټي او که څوک، خو خیر هر څوک چې وګټي موږ دا دعا کوو چې د باجوړ او د پښتون ولس په خیر دی تمام شي.